ملګرو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. موږ څنګه کولی سو چې نعتیه غږ جوړ کړو، یعنی داسې شعرونه او داسې نعتونه موږ څنګه ووایو او دا څنګه جوړ کړو. تاسې ورته غوږ سئ دغه نعتونه. کچر راغلا ورځ د خیرات د محشر رسولا تاب په غاړه لاټو ما د کوثر رسولا تاب په غاړه لاټو ما د کوثر رسولا کچر راغلا. او همداراز دا بل نعت هم تاسې واورئ. دغه ټول نعتونه چې دي دا ما جوړ کړي دي. د تاریخونو میدانونو قهرمان قربان افغانستان د نازولو شهیدانو قبرستان د نازولو شهیدانو قبرستان غازی افغانستان د یار غلګرو قاتل د ستمګرو قاتل د ستمګرو قاتل زمری زلمی پیژندل پر جهان غازی افغانستان. دا خو هغه نعتونه وو چې د مایک او هم د مکسر لخوا ټایپ سوي وي، یعنی په مایک او په مکسر کې ټایپ سوي وي نو دومره صفا بیا راځي. که له هغو پرته موږ چیرې په هیډفون کې او یا هم په موبایل کې خپل غږ ثبت کړو او هم دا رقم یې جوړ کړو، هغه بیا څنګه کیږي؟ مثلا لکه دغه ژاړم دی شهیده ژاړم دی شهیده. د دې لپاره به له موږ سره یو سافټویر وي. هغه سافټویر به موږ ډاونلوډوو. د دې لپاره ډېر سافټویرونه شتون لري، خو له هغوی څخه یو سافټویر ایډاب اوډیشن ده. خلک ایډاسټي استعمالوي او همداراز نور سافټویرونه اکثره ما کتلي دي خو دومره خوندور نه دي لکه دا ایډاب اوډیشن. اوډیشن تر ټولو وړاندې راووتی ځکه چې دا د ایډاب له کمپنۍ څخه ده. د ایډاب په ټولې کمپنۍ کې زه مهارت لرم چې ایډاب اوډیشن، افتر افیکټ، پریمیر، فوټوشاپ دا ټوله کمپنۍ چې هر کال دا کمپنۍ پسې زیاتېږي او نوي سافټویرونه تولیدوي. نو په دې کې دا اپلیکیشنز ده د ایډاب اوډیشن دا ټول د غږ دپاره استعمالیږي. د دنیا تر ټولو مشهور اپلیکیشن سافټویر همدغه ایډاب اوډیشن ده. نو راځئ چې دا پیل کړو. دا له ما سره دوه دانې شتون لري. یو چې ده په دغو کې ایډاب اوډیشن CS6 ده او یو هم چې ده ایډاب اوډیشن 3.0 ده. په ایډاب اوډیشن CS6 کې زه دا د خپل غږ ټایپوم او هم دلته به زه دلته دغه ټایپ کوم. دغه ایډیټینګ به زه تاسو ته در وښیم چې دغه بیا څنګه کول کیږي. د دې دپاره به موږ غږ راواخلو. مثلا دغه غږ ده، اوس یې تاسې ګوره واورئ، په ساده ټلیفون کې ټایپ سوی ده. ژاړم دی شهیده ژاړم دی شهیده ستا راپاتې سنګرونو ته اوښکې تویوم په لپو ستا و تصویرونو ته. ژاړم دی شهیده ژاړم دی شهیده ستا راپاتې سنګرونو ته اوښکې تویوم په لپو ستا و تصویرونو ته اوښکې تویوم په لپو ستا و تصویرونو ته. دا یو کس ما ته رالیږلی ده، نو دا د ما زه اوس جوړوم. د دې لپاره به اول وارې موږ ټول به نه جوړوو بلکې دومره به جوړ کړو. داسې مو سلیکټ کړه، د شاوخوا به موږ ټوله ځینې ډیلیټ کړو او هم دا به هم ختمه کړو. وابې ورو. ژاړم دی شهیده ژاړم دی شهیده ستا راپاتې سنګرونو ته اوښکې تویوم په لپو ستا و تصویرونو ته. ژاړم دی شهیده ژاړم دی شهیده ستا راپاتې سنګرونو ته. همدا ځای خالي ماته ښکاره سو. اوښکې تویوم په لپو ستا و تصویرونو ته اوښکې تویوم په لپو ستا و تصویرونو ته. دومره ځای بیا خالي ده پکې، دا به هم ډیلیټ کړو. ډیلیټ بټن به په کیبورډ کې تاسې وهئ
او نه صبر قرار شنا دا ځای هم غلط. ته چې پرې راتللې اوس سره مهاغه لاره شنه ته چې پرې راتللې اوس سره مهاغه لاره شنه. اوس دا موږ جوړوو. د دې دپاره به تر ټولو وړاندې تاسې اټوټون انتخاب کړئ. اټوټون چې څه معنا؟ دا وه دغه ته ښایسته غږ ورکوي و دا هم نعت ته ښایسته غږ ورکوي، ټون ورکوي، نغمه ورکوي. په دې طرز باندې تاسې ورته وګورئ. د دې دپاره له ما سره ډېر سیټینګونه شتون لري. هغه ټول سیټینګونه زه مکمله به تاسو ته وړاندې کوم. د دې دپاره به زه انشاءالله یوه ویډیو جوړوم چې ډېر غټ سافټویر هم ده و تاسو ته به دا ویډیو وړاندې کوم له سره تر پایه پورې او ستاسو به سر په خلاصېږي. او کوم سیټینګونه چې زه به تاسو ته در کوم هغه مهم ځای هغه ده چې تاسې به سیټینګونه په یاد ولرئ. او دا خبره هم تاسې په یاد ولرئ چې دا اپلیکیشنان دغه اپلیکیشن ایډاب اودیشن چې ده دا بلکل په انټرنیټ کې هم د دې طریقې نشته. که ولې هم په هغو کې دا نعتونه او دا شیان نشته ځکه چې دا د کفارو لخوا جوړ شوي نعتونه پېژني نه. نو په دې کې زه به تاسو ته دا ټوله طریقه دا سیټینګونه او دا شیان ټول درښیم. خو زه ما ډېر سرچ پسې کړی ده، ډېره کتنه ما پسې کړې ده چې ما د دغو شیانو زده کړه کړې ده او بیا وروسته ما په خپل فکر او دغو سره ما ایډیټینګ زده کړی ده او تاسو ته مې وړاندې کړی. تاسو چې هر څه وکړئ د خپله ځانه نه کېږي، بیا هم باید تاسې دا طریقه عملي کړئ. د دې لپاره زه به تاسو ته نور سیټینګونه در کوم، نور ویډیوګانې به تاسې ګورئ، په هغو کې زه به تاسو ته دا سیټینګونه ټول در کوم. اوس ګورئ دا تاسې دا ټون واورئ، دا ټون خوند نه کوي، دلته به تاسې بدلوئ دا کی. بس دا ایډیټینګ چې ده د ده دا برابر سو، د ده دا سیټینګ پر دغه شعر باندې برابر سو. تاسې به دا ځای په یاد لرئ چې دا د هر نعت د هر کس ځان ته غږ وي او د دې دپاره باید انسان 15 شیان په یاد ولري. هر کس غواړي چې ځان نعتخوان جوړ کړي د هغوی سره به 15 شیان حتما د دوی سره موجود دي. دا زه په نورو ویډیوګانو کې هم و تاسو ته درښیم چې هغوی کې به مکمله طریقه تاسې به ډېر نعتخوانان اورېدلی وي او هم دا رقم زه کله کله د یو چا نعت واورم په هغه نعت کې به ماته دا معلومه سي چې دا کس نعتخوان جوړېدی سي او دا هم نسي جوړېدی. د بېلګې په توګه د طالبانو یو شاعر ده د فقیر محمد درویش په نامه سره، دا کس چې کله شعر وایي د دې کس شعر سره ټون نه غواړي، دغه کم چې ټون موږ ورکوو دا د ده دا نه غواړي ځکه چې د ده په شعر کې په خپله ټون موجود وي. او هم دلته و دې ته چې دا څومره نور شاعران دي د هغو اکثرو دا ټون غواړي. خو ټون ډېر مهمه وي، یعنې نغمه به ورکوي و هغه شعر ته و هغو نعت. خو یو د فقیر محمد درویش چې د طالبانو مشهور شاعر ده د هغو ټون نه غواړي. دا ما تاسو ته وویل چې 15 شیان به تاسې په یاد لرئ. په هغو کې د پزې ایکو، د ستوني ایکو، دا شیان به ټول ستاسو زده وي. بیا تاسې کولی سئ چې د سم نعتخوان جوړ سي او هم دلته ایډیټینګ سم وکړئ. مثلا زه اوس تاسو ته غږ در اورم، اوس زه په ستوني کې یو شی وایم بغیر له ټون یې وایم. مثلا تاسې ورته ګورئ حی علی الصلاة، دا بغیر له ټونه زما په ستوني کې ما غږ وکړ، مثلا ما وویل دغه. اوس زه ودې ته ټون ورکوم، د پزې ایکو ورکوم، د پزې ښایستهوالی، د پزې ایکو څنګه راځي. دا 15 شیان به ما تاسو ته ویل، دا په نورو ویډیوګانو کې زه تاسو ته ویل وایم، خو خالي دلته زه صرف نمونه درکاروم. اوس هغه زه په پزه کې وایم، د پزې ایکو ورکوم. د پزې ایکو دا دغه هم لري چې د انسان غږ نور هم پسې اوږدوي، سایه نه درېږي. یعنې که د انسان غږ داسې 10 سکنډه غږ بس هلته دی ودرېږي، که چیرې دی د پزې ایکو ولري نو دا د ده غږ چې ده تر 1 منټه هم غځېدی سي. مثلا هغه زه اوس هغه ځای تاسو ته وایم بغیر له ایکو داسې وي. مثلا د ستوني په ستوني کې زه وایم بغیر له ایکو حی علی الصلاة
اوس د پزې اکو ته ګوري. خو دا د ده ټون برابر سو. مثلا دا د پزې اکو به د انسان زده وي، د ستون اکو. زه خو شاعر نه یم او نه هم نعتخوان یم، نه هم د غومره مینه ورسره لرم. صرف دا د اپلیکیشنو زده کړه به تاسو ته درښیم تر څو تاسې زموږ د چینل هم مینوال سئ. دا ټون خو له ده سره برابر سو، تاسې بیا اوکې کړئ و ده ته دا ټون ورکړل سو. اوس چې دا کوم ټون ما ورکړل دا ټون تاسې اوس واورئ. ژاړم دې شهیده ژاړم دې شهیده ستا راپاتې سنګرونو ته اوښکې تویوم په لپو ستا و تصویرونو ته ژاړم دې شهیده ژاړم دې شهیده ستا راپاتې سنګرونو ته اوښکې تویوم په لپو ستا و تصویرونو. ګوره ما ته یې ته وویل چې دا ځای به تاسو په یاد ولرئ چې داسې ده په موبایل کې ټایپ سوی. د موبایل د ټایپېدو ریکارډینګ کمزوری ډېر کمزوری وي تر هغه چې په مایک او هم په مکسر کې ټایپ سوي. بیا به له هغه وروسته تاسې دا ځای ګوره، بیا به له دې وروسته تاسې دې ځای ته راسئ. دا یو کس ته ګوره، دلته ګوره 2 کسان سره شریکان دي او یا هم یو کس وي. هغه شی هغه د ده یا یو ځای چې وي، مثلا یو شی وي 2 کسان یې وایي او یا هم هغه ځای تکراري راسي، هغه به تاسې هغو ته کورس ورکوئ. هغه ځای ما سلیکټ کړه. ګوره د دې دپاره به تاسې راسئ و یو اس ټي پلګین ته. دا پلګینونه هم تاسې ته زه درلیږمه. کلاسیک به خلاص کئ. کورسونه بیخي ډېر وي. د هر یو په هکله زه به تاسو ته معلومات درکوم چې یو دانه انسان زده کړي له ټولو سره انشاءالله بلدیږي. دا د ما کورس خلاص کړ. اوس تاسې کورس ته غوږ ونیسئ. دا ځای به دا 2 دانې چې وایي دا ځای به تاسې سلیکټ کئ او هم کورس ته به راسئ. کلاسیک ته کلاسیک کې به کورس انتخاب کړئ. اوس یې تاسې واورئ او هم اوکې به یې کړئ. داسې څومره وي هغه به تاسې ټول دغه ځایونه ور انتخاب کړئ. مثلا اوس به له دې وروسته تاسې بیا ټول انتخاب کړئ او هم ټول به سلیکټ کړئ. دلته به تاسې راسئ ټایم ورکس ډیلې ته به راسئ. ریورس به تاسې ووهئ. دا هم زه به تاسو ته درکوم. په دې کې ګوره دا سټینګونه دي. دا سټینګونه باید زه وروسته هم تاسو ته درکوم. زه یې تاسو ته اوس درپلې کړم چې څنګه سو دا ښه. ژاړم دې شهیده ژاړم دې شهیده ستا راپاتې سنګرونو ته. بغیر له دې دغو سره ریورب چې زه به تاسو ته درښکاره کړم څنګه ده. ژاړم دې شهیده ژاړم دې شهیده دا بغیر له ریورب او سره له ریوربه. ژاړم دې شهیده ژاړم دې شهیده ستا راپاتې سنګرونو ته. دا بغیر له ریورب څخه او هم اوکې به یې کړئ. له دې وروسته به تاسې بیا افیکټ ته راسئ. وروسته به تاسې ډیلې ورکئ. ټایم ورکس ډیلیز. د ډیلیز هم زما ډېر سیټینګونه دي. دا ټول سیټینګونه زه به تاسو ته درکوم. خو دا صرف ما د نمونې دپاره دا ویډیو جوړه کړه. دا ټول به انشاءالله زه به تاسو ته وړاندې کړم. تاسې اوس ورته غوږ شئ. ژاړم دې شهیده ژاړم دې شهیده ستا راپاتې سنګرونو ته. اوس ګورئ دا بغیر له دا ډیلیز یې تاسې واورئ. ژاړم دې شهیده ژاړم دې شهیده. اوس ډیلې دا د زه کوم تاسې واورئ. ژاړم دې شهیده ژاړم دې شهیده. د دې هم ټول سیټینګونه زه به تاسو ته درکوم. دا د ما اوکې کړ. وروسته به تاسې راسئ. مهم ځای چې ده دا مولټي بینډ کمپریسر ده. کمپریسران له ما سره هم ډېر موجود دي. پلګینان زه هغه ټول به تاسو ته انشاءالله درکوم. خو تاسې به ژاړم دې شهیده
ژاړم دې شهیده ستا را پاتې سنګرونو ته اوښکې تویوم په کوڅه و تصویرونو. داسې ده دا د دغو غږ ورزیاتوي هم او هم دا د شا دوم کس ورسره وي هغه د کله غږ څوکه وي هغه ورسره برابروي هم په دې کې ډېر شیان دي دا ټول معلومات زه به تاسو ته په مکمله درس کې درکوم کورس یې زه شروع کړم هغه ټول تاسو ته درکوم او هم دا ده پر دغه سټینګ ما پرېښود. بل زده فلټر اینډ ایکوایلیزر ته به راسئ دغه د فارمیټیک دا ایکوایلیزر به تاسې انتخاب کړئ د دې هم ټول سټینګونه دي سټینګ یې ما پنځم سټینګ انتخاب کړی ده دغه بیا تاسې ژاړم دې شهیده ژاړم دې شهیده ستا را پاتې سنګرونو. هم دا ما اوکې کړ غږ یې لیک څه دی پنډوالی ورکوي ذوق پیدا کوي خوند پکې پیدا کوي او هم دا ما ورکړ او هم دغه رقم ډېر سیټینګونه دا د ګوره کلاسیک په دې کې کمپریسر له ما سره سته فلټر سته دا ډیلی و ایکو و ماسټر لیمیټر دا ټول له ما سره ریوربونه ټول له ما سره سته دا ټولو په هکله زه به تاسو ته معلومات درکوم خو زموږ چینل باید تاسې حتما سبسکرایب کړئ او زه دا ټول درس به تاسو ته درښیم د دیو او هم د ایډاب اودیشن CS6 دا ټولې مکمله معلومات زه به تاسو ته درکوم. نو اډیو دا د جوړه سوه زه دا د اوس ثبتوم سیو ایز مې کړ او همدا د دلته مې ثبت کړ اوس یې ګورو چې دا څنګه جوړه سوه سم به غوږ ورته ونیسي اوس دا د مثلا دا د اوس یې اورو ژاړم دې شهیده ژاړم دې شهیده ستا را پاتې سنګرونو ته اوښکې تویوم په لپوستا و تصویرونو ته ژاړم دې شهیده ژاړم دې شهیده دا یوه تاسو ته خوند درکړی وي چې دا څنګه جوړیږي نو دا خو ملګرو هغه غږ و چې بغیر له مایک او هم بغیر له مکسره موږ دا جوړ کړ یعنی په موبایل کې موږ ټایپ کړی و داسې په سټوډیوګانو کې په مایک او په مکسر کې ټایپیږي هغه څنګه جوړیږي هغه هم ګوره دا ویډیو خوښه سوې وي که مو چیرې خوښه سوې د لایک او د داسې نور ویډیوګانو لپاره زموږ چینل ته راسئ خو دا خبره باید تاسې په یاد ولرئ زموږ دغه چینل چې ده دا انلاین زده کړه دا چینل چې ده دا ډیسیبل سو تاسې ورته وګورئ یعنې په دې کې موږ له دې وروسته ویډیوګانې نه اپلوډوو چې کوم ویډیوګانې موږ اپلوډوو هغه په دا نوي چینل کې موږ اپلوډوو باید تاسې زموږ چینل سبسکرایب کړئ دون پر الله تعالی سپارم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته